د صحرا سوځېدلې ځمکه لمر اور وریږي، د شګو ذرې په هوا کې الوزي، او لری یو زورور قوم په خپلو معالونو ناز کوي. خو ناڅاپه په اسمان کې یو توره وریځ ښکاره شي. خلک په خوشحالۍ کې چیغې وهي، باران را روان دی، رحمت را روان دی. خو هغوی نه پوهیږي چې دا وریځ د دوی لپاره رحمت نه بلکې عذاب دی. دا د هغه قوم قصه ده چې زواکی مغرور کړی وو، او د هغه نبی قصه ده چې غږ یې په صحرا کې انګازې کولې خو چارې خبره ونه منله. دا د حضرت هود علیه السلام واقعه ده. قوم عاد د جنوبي عرب په لویو دشتو کې اوسېده. دا خلک ډیر جګ قدونه لرل، په زور کې بې مثاله وو، او په ودانیو کې سیالي نه وه. لوړ شارونه یې د ستنونو سره جوړې کړي وو. غرونه به یې پرې کړل او محلونه به یې ترې جوړول، او ویل به یې له موږ نه زورور څوک شته. الله هغوی ته هر څه ورکړي وو، باران، فصلونه، څاروي، ځواک او عزت. خو هغوی الله هیر کړ، بوتانو ته یې سجده شروع کړې وه، او ظلم یې د فخر خبره ګرځولې وه. الله د هغوی د هدایت لپاره له همین دوی نه یو نبی ورولېږل، حضرت هود علیه السلام. هغه ودرید او وویل: ای زما قومه، د الله عبادت وکړئ، له هغه سوا ستاسو بل معبود نشته. د قوم مشرانو وخندل، وویل: ای هودا، ته غواړې موږ له خپلو معبودانو منع کړې؟ موږ ته بې عقله ګڼو. حضرت هود علیه السلام وویل: زه بې عقله نه یم، زه د رب العالمین رسول یم، زه ستاسو خیرخواه یم. کلونه تیر شول. حضرت هود علیه السلام به پرله پسې دعوت ورکول. هغه به ویل: له الله بخښنه وغواړئ، هغه به پر تاسو له اسمانه باران راولي، او تاسو ته به نور هم زور درکړي. خو قوم عاد به ویل: که ته رښتیا یې، نو هغه عذاب راوله چې موږ ترې ویروې. بیا اسمان بدل شو، میاشتې تیر شوې، باران ونه شو، ځمکه وچه شوه، کوهې وچ شول، کروندې وسوځېدې. قوم عاد وارخطا شو. ناڅاپه په اسمان کې یو لویه وریځ ښکاره شوه. خلک په خوشحالۍ راوتل. وویل: دا وریځ به موږ ته باران راولي. خو حضرت هود علیه السلام وویل: دا هماغه عذاب دی چې تاسو یې بیړه کوله. وریځ رانږدې شوه، باد ولګېد، شګې والوتلې، او بیا یو سخت طوفان راپورته شو. 7 شپې او 8 ورځې سخت طوفان چلیدل. باد به خلک پورته کول او پر ځمکه به یې غورځول. جسدونه یې داسې پراته وو لکه د کجورو پریوتې تنې. ماڼۍ د شګو لاندې خښې شوې. ځواک خاورې شو، غرور خاورو کې ګډ شو، او یوازې حضرت هود علیه السلام او پر هغه ایمان راوړونکي بچ شول. د قوم عاد نوم یوازې د عبرت لپاره پاتې شو. دا قصه مونږ ته دا درس راکوي چې زور، دولت او پرمختګ بیل الله هیڅ نه دی. مغرور قومونه ختمیږي، او څوک چې د الله مخې ته ټیټ کیږي تل پاته کیږي. که د عاد په شان زورور قوم د الله عذاب نه بچ نشو، نو مونږ به څنګه بچ شو؟ نجات په دې کې دی چې غرور پریږدو، الله ته راوګرځو او د هغه د رسولانو خبره ومنو، ځکه چې حق تل ژوندی وي او باطل تل ختمیږي.